السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د څوکۍ ولسوالۍ کې ولاړ یو، دلته د قمر خیریه بنسټ مسؤل قاري صاحب الماس راغلی و چې دلته مو یو کونډې ته دغه کور افتتاح کوو. زموږ سره په دغه افتتاح کې د عدلیې مدیر صاحب حیات الله راسره دی او د اقتصاد ریاست نه راسره مدیر صاحب اکرام الله حیدر راسره دی او همایون صاحب راسره دی او دغه بل ورور چې دغه د دې کلي دی. نو موږ راغلو څوکۍ ولسوالۍ چې دغه کور افتتاح کړو. د څوکۍ مشرانو چې دغه یو تقدیرنامه قمر خیریه بنسټ ته جوړه کړې وه چې دا وستایي په دې خاطر چې قمر بنسټ په کونړ ولایت کې او بلکې په ټول افغانستان کې داسې کارونه کړي دي چې ټول ولس ته او ټول هر چا ته معلوم دي. نو قاري صاحب الماس ته او د هغې ټیم ته او دغه دفتر ته یو ستاینلیک جوړ کړی و چې د قاري صاحب او مدیر صاحب په لاس باندې ورته ورکړی شو. نو قاري صاحب تاسو ته ډېر زیات مبارک وي په دې چې تاسو ته موږ د دې نه ډېر څه درکو، خو تاسو دغه په ډېر څه منظور کړئ. الله مو خوشحال لره ډاکټر صاحب او مدیر صاحب محترم، د بل مدیر صاحب ورسره هغه ورور همایون ورور، تاسو نه دې الله راضي شي. موږ هېڅ هم نه دي کړی افغانستان لپاره. موږ باید ملا وتړو، دې ولس دې قوم ته ډېر څه وکړو او څومره چې موږ کې وس او توان وي انشاءالله دې ملت ته به ډېر څه کوو. په دې موږ ستاسو نه بیا هم مننه کوو د ټیم په نمایندګۍ باندې. دا زموږ لپاره غټ افتخار دی، ستاسو تشویق، ستاسو تمجید. نو انشاءالله دې ولس او دې ملت ته به ډېر څه کوو تر څو موږ کې وس او توان وي، ځکه دا په موږ حق لري. نو الله تاسو نه هم راضي شي مدیر صاحب محترمه، او ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د قمر بیا هم د قمر په ټیم د قمر د ټیم په نمایندګۍ تاسو نه مننه کوم. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.